نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو انسان نے چې کله ساه خېږي اوږد حدیث دی فرشتې دله راشي دومره لرې د ده نه فرشتې کښېني لکه د ده چې څومره نظر لګي نو که دی مسلمان دی او دی صالح دی او نیکعمله دی نیکعمل هغې ته وایي چې د رب العالمین د خوښۍ او د الله د رضا مطابق خپل ژوند تېر کړي بدعمل هغې ته وایي چې د الله د رضا او د الله د خوښۍ او چې رب العالمین څه ویلي دي د هغې مطابق نه بلکې د هغې خلاف خپله زندګي تېره کړي یعنې الله یې خوشحاله کړه دا ښه ژوند دی رب العالمین یې خفه کړه دا عمل صالح نه دی دا خراب عمل دی نیک عمل والا مسلمان دا فرشتې دومره لرې کښېني چې څومره د نظر دی او دا فرشتې د ستورو په شکل دي دا انسان لکه سوچ کوي چې دا ستوري دي نه دا څه ښکارېږي چې دی ورته نېغ نېغ ګوري هغه ستوري ورو ورو رانږدې کېږي ده ته چې رانږدې شي نو د هغوی شکلونه وي لرې و نو شکل یې نه ښکارېږي چې رانږدې شو نو شکلونه یې ښکاره شي او دا خو څوک مخلوق د الله دی نوراني چهرې یې دي خشته او مزېدار شکلونه دي چې څومره نور هم رانږدې کېږي د هغوی شکلونه مزېدارېږي اخر کې راشي او د ده د کټ د خواله راورسېږي ناګهاني نه راځي که ناګهاني دا فرشتې راشي نو هسې نه په ده هیبت راشي هسې نه دې ونه یېرېږي ده تکلیف میلو نه شي نو د لرې ځای نه ورته رب العالمین دا راښکاره کړي او په قلار قلار ورو ورو ورته رانږدې کېږي چې څنګه ده ته رانږدې شي نو جناب هغې فرشتو کې بیا ملک الموت دی چې کومه فرشته د انسان نه سو باسي په ډېر مزېدار او ډېر خشته او ډېر ښکلي شکل هغه ملک الموت ورته رامخامخ شي ډېر مزېدار شکل چې رامخامخ شي ورته ده د دې ساته لګیا شي قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ای هغې نفس چې ته په دنیا کې مطمئن وي مسلمان که په ډېر تکلیف هم یې خو د رب العالمین په کارونو دی یو مطمئن یو اطمینان شته روزه هغې رب ته روزه چې تا نه به الله خوشحاله وي او ته به د دغې پروردګار نه خوشحاله یې دا ستا روزې د دې وجود او نبي علیه السلام فرمایي چې دغې وخت کې دې انسان ته الله جنت هم وښایي دوزخ هم ورته وښایي هر انسان له جنت کې هم ځای شته او هر انسان له جهنم کې هم ځای شته مسلمان هم په دواړو کې شته او کافر هم په دواړو کې شته خو چې کوم سړی جنت ته لاړ د هغه د دوزخ هغه ځای رب العالمین کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر جهنم ته لاړ د هغه د جنت هغه ځای رب العالمین مسلمان له ورکړي جوړ کړي دواړه لري چې څوک دا ونه وایي د رب العالمین تا خو ما د جنت کې ځای نو تیار کړی د مخکې نه یې زما فیصله د دوزخ دپاره کړې وه یا څوک دا ونه وایي چې د فلانکي نه خو یې د مخکې نه جنت کې ځای تیار کړی دوزخ کې خو یې ځای نو نه دواړو ته شته خو که دې جنت ته لاړ د هغه جهنم ځای الله کافر له ورکړي او چې جهنم ته لاړ د هغه د جنت ځای رب العالمین مسلمان ته ورکړي نو چې دې که نه دغه فرشتې راشي نو الله ورته هغه دواړه دي نوښې مخامخ وویني دي دې هغه دوزخ هغه ځای وویني او دومره خطرناک دوزخ چې دا اور نبي علیه السلام فرمایي په یو بل کې ننوځي او روځي دی او دا اور په یو بل د پاسه پرېوځي او د یو بل د پاسه دا شغلې او دا لمبې او د اور دا بړاسونه په یو بل کې تاویږي راتاویږي د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي چې دا اور الله کله پیدا کړ نو دا زیړ زر کاله بل شو نو سور شو زر کاله بل شو نو تور شو اوس د جهنم اور تک تور د تیاره الله دې پرې وساتي دومره تک تور او تیاره چې دا لاس داسې ځان ته سترګې ته ونیسي پکې سړی نو دا خپل لاس به هم نه دومره تک تور نو چې دی دا جهنم وویني نو فورا فرشتې به ورته ووایي چې ستا دا دی و خو الله دې خوشحاله کړ نیک عمل دې وکړ د دې ځای نه الله ته وساتلې په دې نه خلاص هېڅ فکر کې ونه کې غم ونه کې او مخامخ به ورته الله جنت وښایي دې له به ځای که خیر دغې نه خلاص شوې هغې جنت له به دې د جنت هغه ډولونه او باغونه او حورې او هغه خشته بوټي هغه خوبصورتی به مو ته الله وښایي دومره به دې په شوق کې دومره به خوشحاله وي د رب العالمین حمد به ادا کړي شکر دی الله چې دې غم نه دې خلاص کړم شکر دی پروردګاره چې دې خوشحالونه مې بوځې ولې واقعي چې دغې وخت کې انسان ته سړی وښایي د دنیا معمولي غوندې مقدمه ده لږ غوندې د والو د ټکولو او چې جج ورته ووایي چې ته ما برې کړې په هغه څومره خوشحالۍ تېرېږي او چې جج ورته ووایي چې یو کال دوه کاله مې قید کړې په هغه څومره غمونه او تکلیفونه تېرېږي نو د آخرت قیده یا الله ته هم دې وساتي ډېره ګرانه خبره ده او بیا د آخرت خوشحالی رب العالمین دې زمونږ نصیب کړي د هغې خو مثال نشته جناب
دی به ډېر خوشحاله شکر دی الله دا اور دا خطرناک دی نه بچ شو او بیا مخامخ دا جنت دی دی له ور روان یم نو چې د جنت غوندې خوشحالۍ څوک وویني د دنیا په خوشحالۍ څوک څه کوي دلته خو بچي دي او سړی مري بچي به څه کوي ښځه به څه کوي مال او دولت به څه کوي میخه به څوک ساتي چیرې به راله څوک ساتي او دا چیرو پسې پاڼې به راله څوک راوړي او دا ځمکه به راله څوک کوي په دې غم او په دې سوچ کې په دنیا کې سړی زه یو مثال در کوم تاسو له چې پیښې پې د یو سړي خشته ښکلې دوکانداري او کاروبار او د ګټې او د حلال رزق ول الله پاک خپله دوکاندارۍ کې ورکوي ښه مطمئن دی او خوشحاله دی او که دا دوکانداري بربادېږي نو ډېر تباه کېږي لیکن ده د هغې دوکاندارۍ نه یو ښه کاروبار الله ورکړه یو کوټې غوندې کارخانه ولا الله ورکړه دې په دوکان پاتې کېدو به بیا خفه شي که خوشحاله به شي خوشحاله هغه دوکان چې د زړه ورسره خورېده او دا خو دوکان که چا ورته ویل که جنده و دا دوکان نه دې وباسم نو ټوپک ورپسې راځي لیکن هلته کې ورته د هغې نه ښه کاروبار میلاو شو بس دا دوکان بیا دې بندوي له 100 روپۍ تاوان چې هغې ته هم غاړه ږدي بل له هم ورکوي ولې هغه شی خو د خوشحالۍ خو د هغې نه ورته مضبوط کاروبار او خوشحالي میلاو شوه بیا هغې ته خوشحالي نو د دنیا دا ټول خو سړی ورته خوشحالي بچي دی او ښځه او مال دی او دولت دی خو چې د جنت خوشحالي وویني وي بلا ورپسې خپل کار وکوي دا خو د آخرت هغه لالي دی نه دي قرآن کې الله بار بار نه فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون د نیکانو خلکو متعلق هېڅ یره به بیني په مستقبل کې هېڅ یره به بیني الله به ورته وښایي چې دغه جنت دی مطمئن شو خوشحاله شو ولا هم یحزنون او که په دنیا کې د بچي او مال او ښځه او دولت او نوسي او کړوسي پاتې شو غمجن کېږي به ورپسې نه هغې پسې خفه کېږي به نه ولې د دې رکوټې خوشحالۍ نه ورته ربالعالمین همیشه او قیمتي خوشحالۍ وښولې بیا به دې د بچو غم نه کوي بیا به د مال غم نه کوي چې دنیا کې پاتې شو بیا به د ماشومانو غم نه کوي چې دنیا کې دې پاتې شو ولې ربالعالمین عظیم قیمتي خوشحالۍ وله ورکړئ نو فورا دې به دومره خوشحالۍ چې هغه ملک الموت چې هغه ساه راکاږي که نه نو دې به د هغه ساه د حقوق په تکلیف دومره ضربه هم پېښ شي تر دې حده پورې چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي مثال یې ورکوي وایي لکه مشک نه چې اوبه ساسي آیا مشک ته په دغه ساس کې اوبو بهېدو ته تکلیف رسېږي نه یا یو میږي چې د چا په خپه باندې چک ولګوي نو په هغې ته تکلیف میلاوېږي نه دقه رنګې دې به د ساه د حقوق په تکلیف دامره پې نه شي لکه میږي چې په چا باندې چک ولګوي ساه ترې ووتله چې ووتله نورې فرشتې ورته تیارې تابعدارې نه هغې ته فورا هغه ساه وایي بیا و رب ته سترګې ده ته په لاس کې هغه ساه نه پرېږدي رب ته سترګې مو ته نه پرېږدي هله شا به راکړه هغه ساه دې والي چې والي د جنت نه ځان سره کفن راوړي د جنت کفن موږ دنیا کې دلته کې ستان کفنونه ورته هلته وله رب العالمین د جنت نه کفن رالېږي اول هله ملک الموت شا به زر راکوه روح دې والي چې والي هغه د جنت په هغه کفن کې ونغاړي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وي خوشبویه هم وله د جنت نه راوړي هغه پې پورې کړي نو صاحب رواني کې بره په علیین کې بره په اووم اسمان کې صدر دفتر دی صدر دفتر دا روح هلته وړي هلته اندراج کوي په لاره باندې په دې فضا کې د الله فرشتې خورې وري هغه فرشتې یو بل نه تپوس کوي لکه دا خوشبویي ده څه ده د ځمکې نه خوشبویي روانه ده وایي دا د فلانکي د فلانکي زوی دی د هغه د روح خوشبویي ده نبي علیه السلام فرمایي هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې د ښایسته او ښکلي نوم و ښکلي نوم اعلی دعاګانې ورته کوي چې الله دې په ده رحم وکړي الله دې ده خوشحالۍ ورکړي د ده د برکت نه نن په موږ ورسونه خوشبویه ولګېد اسمان ته ورسوي هلته کې د اسمان دروازه ورته کولو شي او بیا اووم اسمان ته ورسېږي هلته صدر دفتر کې د هغې اندراج وشي بیا دا روح کم خوا ځي دا که شهید دی نو جنت ته ځي د شهداو د ارواحو متعلق نبي علیه السلام فرمایي ارواحهم فی جوف طیر خضر تسرح من الجنة حيث شاءت لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت دا الله د عرش لاندې د هغې دپاره خشته مزیدار ښکلې ښکلې جالې دي مزیدار ځایونه دي د الله د عرش لاندې په جنت کې دا روحونه هلته هغه جالو له لاړ شي او چې په جنت کې کوم ځای خوښي نو د دوی چکرې به یې پکې چکرې لګوي او که عام نیکان مسلمانانی نو علیین یو مقام دی هغې مقام دی رب العالمین دا روح ور داخل شي هلته چې داخل شي حدیث کې راځي یو بل نه تپوسونه کوي فلانکې څنګه هلته خو د مسلمانانو روحونه دي راغونډ شي ورته هغه نور روحونه هلکه فلانکې څنګه خو بل ودې زما زوی څنګه و خو پلار مې څنګه و خو رور مې څنګه و جي فلانکې څنګه و دا ټول تپوسونه د هغه روحونه شروع کړي
صحابه کرام چې به کله وفات کېدل که نه نو یو بل ته به کېناستل نو بعضې صحابو ته به صحابه کرامو دا وی ته خو وفات کېږي خو ګورې چې وفات شي نو به پیغمبر علیه السلام ګورې زموږ سلام ووایه دا وصیت به یې کو بلکل چا به دا وی چې ته مړ شې نو فلانکي سره که میلو شوي زما سلام ورته ووایه دا په حدیثو کې روایتو کې ثابت دي نو هغوی دې تپوس کې دی فلانکي څه شو او فلانکي خو مړ دی کله خو زما نه یو میاشت مخکې مړ شوی دی یا 2 میاشتې مخکې یا 2 ورځې مخکې خو زما نه مخکې مړ دی ولې هغه روح دلته نه دی راغلی دا نور وایي اوهو ستا نه مخکې مړ دی روح یې نه دی راغلی معلومېږي دا چې د هغې بدبخته روح سجین ته تللی دی سجین ته تللی مونږ نه دی راغلی ستا نه مخکې مړ دی مونږ نه دی راغلی معلومېږي دا چې د هغې ظالم روح سجین ته تللی دی دا تپوس چې کوي مسلمان به د مسلمان تپوس کوي مسلمان د کافر د روح تپوس هلته نه کوي دا د مسلمان ډېره معلومېږي دا چې د بدعملو مسلمانانو روح دا د علیین په دې سجین هم دي سجین د اومې ځمکې لاندې یو د جهنم یو کنده ده او د پړاسونو او د تو د بدبویۍ نه ډکه ده د کافرو او د بدعملو خلکو روحونه هغه ځای ته د ربالعالمین نږدې وساتي دا نور روحونه دې لکه دې غریب صبر وکړی اوس دمه شوي ده او پر تکلیف د دنیا نه راغلی دی تکلیف مو ورکوی لږ یې پرېږدی چې دمه شي د هغې نه پس به ورسره بیا خپل ګپ شپ لګوو او چې بدعمل انساني د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا فرشتې ورته راشي کښېني به په دومره خطرناک شکل ولا راشي په دومره خطرناک چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملک الموت ورسره ملاقات وکړو نو تپوس ته کوي وایي چې ته نیکعمله راځې په کوم شکل راځې او بدعمله په کوم شکل ما ته ځان وکړي طاقت به ونه لرلی شي نه خو خیرت نو چې د نیکعمله انسان له په کوم شکل راځي چې هغه شکل یې ورته وښو نو بیا ورته په هغه شکل وښو چې بدعمله راځي نو ابراهیم علیه السلام په ځمکه پرېوت حالانکې پیغمبر دی د پیغمبر دومره طاقت دی چې د دنیا د 400 ځوانانو برابر طاقت دی په ځمکه پرېوت بېهوشه شو بیا ورته هغه ملک الموت ناست دی او هغه ورته تلیمه لیمه کې دغه کوي هوش کې چې راغی ما راته نه چې طاقت نشي لرلی چا یې تپوس وکړو څنګه و وایي نورې خبرې پرېږده خو که یو ډېر نیک انساني ډېر نیک او رب العالمین جنت ولور نه کي دې نیک لا او د جنت په دی ورته الله دا ملک الموت د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وښیي دا خوشحالي وله ډېره ده د مرګ د فرشتو د لیدو دومره خوشحالي ده دومره مزېدار شکل یې وي دومره خوشحالي وي چې که نیکعمل انسان د الله دا خوشحالي ورکړي او جنت وله ورنه کړي دی ډېره او چې کوم بدعمل انسان دی ټول عمر یې کفر کړی دی نو که الله د دوزخ په ځای باندې د دې فرشتې دا شکل ورته وښیي که نه دا فرشته وویني او دوزخ وله ورنه کړي بس دا عذاب به مله ډېر دی تک تور شکل شنې سترګې او چې ما ورته وکتل نو د خولې نه او د پوزې نه د اور لمبې راوتې دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام او د پیغمبر ټینګ نه شو بېهوشه نو چې دې شکل باندې راشي او دې ساعت لاس کې راکاږي نو نبي علیه السلام فرمایي دا ساعت په دې وجود کې خوره ولی نه راوځي نو په زور باندې راکاږي په دومره تکلیف یې راکاږي چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لکه یو سسپار چې په اور کې سور کې او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي نو دا مالوچ خو لمبه نه کوي لامده وي ملوخانې به وایي دقسې په دې رګونو کې دا قطرې قطرې شي دا رګونه دا راکاږي په زور باندې او چې راکاږي او داسې مثال یې زموږ علما ورکوي لکه د غنو د ازغو ډکه اونه چې د انسان په دې رګونو کې د هغې څانګې خوري او دغه اونه ترې راکاږي وی په داسې تکلیف یې راکاږي چې د احساس سره د ده د رګونو نه د وینې او دا د غوښې قطرې به راوځي چې راوې باسي نو د دوزخ کفن یې وله راوړي بدبویه څښا بینتې دي یو څښا ټوټه لکه د ډیران باندې چې پرته او د هغه ټوټې نه بدبویي دي او چینجي به اړوي دقسې ټوټه یې راوړي په هغې کې دا روپه راوړي او نور د الله د عذاب فرشتې وي یو رب د سترګې یې د ملک الموت سره پرېږدي لاس کې دې وایي دین به روان دي د دین دې راجم کوي نو په دې فضا کې چې کومې فرشتې دي په هغې بوی لګي دا بوی کوم ځای د ځمکې نه را روان دی دا د فلانکي بدعمل انسان روح دی دا بدبویي د هغې نه روانه ده فرشتې ورته خیرې کوي وی الله دې هلاک کړي خیر یې ورته کوي که ده بدعملي نه وه کړې نن به مونږ باندې بدبویي نه وه لګېدلې او په هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې د خراب نوم چې بر اسمان ته ورسېږي نو دروازه به ورته کولو نه شي لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط لکه څنګه چې د ستنې په سون کې د اوښ نه ننوتېدل مشکل دي اوښ د ستنې په سون کې نشي ننوتېدلی
دغه رنګې د روح اسمان ته نشي داخلي دغه خوشي کي سجین ته راشي خطرناکه کنده د وینو نوونو بویونو مارانو لړمانانو خامارانو د الله د عذاب او د جهنم د تاو کنده ده رب العالمین التماس هلته روح لاړ او بدن یې څه شي بدن یې خلک والي ویلم به یې غسل وله ورکړي که نیک عمله سړي وي نو حدیث پاک کې راځي دی اواز کې چې زر مې وړی شابه زر مې وړی زر ولې هغه ته پته ده چې اوس خوشحالونه روانې او که بدعمله انسان یي نو وایي اواز کوي چې ای ظالمانو کوم خوا مې وړی دلته خو عذاب شته خو کم دی تاسو ما ځکه هغه ته خو یې خولي دیدم ځان قدن وخت کې چې هغه جنت ستا دی د هغې نه محرومه شوې او هغه دوزخ له به ځي هغه دې دی هغه دوزخ دې خو وویني په دغه تکلیفونو او سختۍ ډېرې شي جناب په منډه روان دي چې جنازه روانه ده قبر ته یې چې قبر کې کله کېښودله او تبې ورپسې ولګولې او وارثان دې واپس شو دوه فرشتې ولالته راشي که نیکعمل انسان دی نو هغه له ډېر ښایسته او مزېدار او ښکلي شکل باندې راشي بلې انسان داسې ټیمي لکه د مازدیګر د مانځه نه پس د نور پرېواته لا ټیم داسې وخت دی دی فورن پاس هغې یې پاسي پاس د سترګې مږي څه کوې مونځ کومه ګوره مونځ سره خو بلد دی که مونځ کوم پی مې دی زه مونځ کوم پیسو له بقرا د مانځه هغه ټیم د دنیا کې تېر شوی دی پاتې دی دلته مونځونه نشته هغې دې فورن تپوس وکړي رب دې څوک دی مر ربو پالون کې پروردګار رازق خالق مالک څوک بې ربي الله زما رب الله الله پې په دې ژبه یاد کړی دی که نه الله الله دا یاد کړی او چې کوم ډېر نیک دی نو هغه ورسره دا مه وایي چې هغه الله چې ځمکه یې پیدا کړې ده اسمانونه یې پیدا کړي دي دا مخلوق یې پیدا کړی دی هغه زما رب دی زما پروردګار دی نبي دې څوک دی پیغمبر دې څوک دی دې ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم او یو روایت کې دا هم راځي چې ورته را مخامخ نبي علیه السلام دا څوک دی الله یې پې پوه کړي وایي دا زما پیغمبر دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم او که نیکعمل انسان دی ډېر نیک دی ډېر نو دې ورسره دا هم وایي چې جاءنا مونږ ته دې بالبینات په ښکارو دلایلو په ښکلي احکاماتو مونږ له راغلي دي مونږ یې تصدیق کړی دی مونږ په ایمان راوړی دین دې څه دی د کم مذهب او د کم دین لاندې ژوند اختیار کړی دی د اسلام هغې به ورته وي مونږ ته پته وه چې ته به هم دا وې ستا د تندي نه پته دی مونږ ته پته وه وده شه ښه په آرام داسې وده شه لکه ناوې چې واده شي او د هغې نه پس هغه په آرام باندې وده شي او هغه څوک به دې پاسوي چې تا ته به ډېر محبوب وي د دې خوب نه وده شه په آرام دې وده شه رب العالمین ورته دې قبر ته د جنت نه سوړه وباسي او د جنت خوشحالۍ خوشبویې او د جنت هغه یخ یخې هواګانې هغه ورته را روانې او چې کوم سړی بدعمله دی چې سیږي قبر کې سملی او دا خلک ترې لاړ شي فرشتې وله راشي من ربک رب دې څوک لا دې نه پوهېږم په دنیا کې یو کافر دروغ ویلی شي خو قبر کې دروغ نه ویلي کېږي اخرت کې د محشر میدان کې به هم څه وخت بعضې خلک دروغ وایي قبر کې دروغ نشته نشي ویلي کېږي رب دې څوک نه پوهېږم پیغمبر دې څوک دی لا دې نه پوهېږم دین دې څه دی نه پوهېږم وایي مونږ ته پته وه چې ته به هم داسې که ستا دې تندي نه مونږ ته پته لګېده لا دریته ولا تلیت نه دې په خپل عقل الله معلوم کړی دی دین دې معلوم کړی دی او نه یې د بل چا ظالمه تابعداري کړې ده بدبخته نبی علیہ السلام فرمایي چې د اوسپنې څټکي به ول راپرېږدي د اوسپنې څټکې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په څټکو به یې ووایي او چې یو درز وله ورکړي نو دا وجود به یې زره زره شي ما سوا د انسان او د پیري نه د ده اواز دا مخلوق اوري چغې وباسي او یو فرشته په الله مقرره کړي چې هغه کاڼه هم وي او ړنده هم وي هغه یې وایي کاڼی چې د ده اواز نه اوري چې رحم یې پرې نه راځي او په سترګو باندې ړندی چې ویني یې نه چې رحم پرې نه راځي دا خو په یو عذاب مقرر شو دویم عذاب څه دی غټ غټ خامارات په الله مقرر شو نبی علیه السلام فرمایي اویا کم از کم اویا په نورو روایتو کې زیات هم شته کم از کم اویا او زمونږ علما لیکي چې حدیثو کې اویا لفظ راشي نو هغې نه اویا نه مراد د هغې د ډېروالی مراد لکه پښتو کې مونږ لفظ شل وایو هلکه شل ځله مې دا خبره ته وکړه ته بیا هم نه منې نو شل ځله نه په شمېر یې شل نه ویلې یعنې ډېر کار ته مې درته وویل بې شمېره خاماران پرې مقرر شي
کم از کم او یو خامار ولا په جبم ټک ورکوي او په لکۍ هم ورکوي. او نبي علیه السلام فرمایي وایي که یو خامار په دې ځمکه کې پوکې وو که نه یو خامار نو دا ټوله ځمکه چې څومره تاسو وینئ ټوله ځمکه تورنګی او مردی نه او چا الله دې مسله دا ټک به ورکوي دا خامار په لکۍ به هم ورکوي او په خولې به هم ورکوي. دا دوه ذابه شو. او درېیمه ذابې څه دي دا ځمکه او پرې راجوخته شي ځمکه په دې بدعمله. او نبي علیه السلام مبارک دا لاسونه داسې کړي وایي دا پختی به په یو بل کې دقسې ورننوي دا پختی او دا ځمکه به ورته څه وایي وایي تا خو زما په شا باندې لګیا وې ما دې ګوره نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم اوس به دې پته ولګي چې څه در سره کوم. او چې نیکعمله سړی وي دا ځمکه پرې راجوخته شي نو داسې زور وله ورکړي لکه د بچي چې سر خوږېږي او دا مور یې غېږ کې ځان ته رانږدې کړي وله زور ورکوي دا بچي ورته مور یې لږ زور نور هم راکړه چې دمه شم او ام ورته هم دا وایي ای بنده زما په شا ګرځی دی او زما ډېر خوښ وې ډېر نیک وې نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم اوس به زما حال ووینې نو چاپي وله وکړي معمولي غوندې زور وله ورکړي. او څلورم عذاب یې څه دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر نه ورته یو سوړه کولو شي د جهنم نه د دوزخ او د دوزخ براس بدبویې تاو او اور او د اور لمبې وله را روانې وي او چې کوم بدعملی هله شا به یې وایي چې نیکعملی وی شا به یې د جنت جامې وله راوړی د جنت بستره وله راوړی او چې بدعملی وی د دوزخ جامې وله راوړی په قبر کې لاندې د دوزخ بستره ورته واچوي دوزخ ته ورته کنده کولو کوي چې دا جهنم په خپلو سترګو ویني او د هغې بدبویې وله راشي. قرن اوس یو خبره دلته کوو ادا چې څو کاله به دې په دې عذاب کې پروت وي یو ورځ به وي دوه ورځې به وي درې ورځې به وي یو کال به وي دوه کاله به وي یو سړی خو چې په جیل کې قید شي نو وایي دا لکه پنځه کاله قید دی دا ډېر به شي پنځه کاله تېرېدل هم مشکله کال هم تېرېدل مشکله ده شپږ میاشتې هم ګرانه ده. عمرې قید شو زمونه عمرې قید هم شپه ورځ حسابېږي دونه شو کله خو به راخلاص شي که دغه د قبر دا حوالات څونه دی پنځه کاله دی لس کاله دی شل کاله دی زه به یې په لنډه درته ووایم چې یو الله پې خبردار دی خو دومره دی د کافر دپاره خو دومره دی چې تر قیامته پورې دی څه پته لګي چې قیامت زر کاله پس راځي یو لاک کاله پس راځي یو کروڑ کاله پس راځي یو ارب کاله پس راځي په معمولي خبرو نن ګورې خلک ایمان یې پرېښود او کفر ته راغی زه به خبر مستی خرمستي پیسه دولت او بنګله پیسه دولت بنګله او موټر دې را خلک کم ځای ته ورسول لکه غوندې یو رپوټ یې کوره کې لکه غوندې یو 100 روپۍ ورته وشوې او یو رپوټ یې غوندې موټرګي وشو بس خو د ده نظر نه انسان او عالم او نیک او بزرګ او دنیا او اخرت او خدای سره راځي بیا بس دا مست شو که هغه خبرې به کوي د خلکو په مخ کې د کبر مستی به کې پیدا شو الله پسې هم خبرې اخرت پسې هم خبرې قبر پسې هم خبرې عذاب پسې هم د قبر خبرې ګاډې وړې ولې پیسه او دولت دی وسه الله نه ویرېږي کوم ذات چې دا لږه غوندې پیسه درکړې ده د الله رښتې شي کوم ذات چې دا موټرګي درکړې ده په اساته رښتې شي کوم ذات چې دا بچي درکړې زلمي په یو سیکنډ کې درته راغورځولی شي او کوم ذات چې د دنیا د عزت درکړې ده په 15 منټه کې رښتې شي که نه شي کولی راته ووایه اساتې چې وګوره هڅه خو سره الله په اختیار کوي په لږه خبره داسې د خولې نه ګډې وډې وباسي قبر پسې مو خدای پسې مو رسول پسې مو دین پسې و اسلام پسې و ملا پسې و تبلیغي پسې و بزرګ پسې و نیک پسې و شیخ پسې و بجو او چې منځ یې ولټی مستی به یې مستی بل به هېڅ هم نه او څه به یې انسان پیسه بسي ته ډېر مالدار شوې د جربونو خاوند شوې ته ډېر مالدار شوې د کارخانو مالک شوې ته ډېر مالدار شوې د موټرو د ګاډو مالک شوې څونه ډوډۍ به خورې ته دونه زیاته خوړی شي نه شي خوړی چې کومه غریب خورې هغه کم خورې زیاته نه شي خوړی غریب له خدای ښه ورکوي هېڅ پرهېز پې نشته پټۍ بنده کړې ده خواږه به نه خورې ما ته بعضې خلک وایي زموږ د طالبان مونږ خو زموږ طالبان خو پوټې پرهېز هم نه کوي دا چې وګورې زموږ طالبان نه پکې شوګر شته او نه پکې بلډ پرېشر شته دی نه پکې پلان کې بیماري شته
په هغه لوښه باندې ورته پرلت را مات کړي او د پنځو شپږو کورو ترکاري وي او چې ته ورته وګورې دارالعلوم دیوبند ته یو ځل یو ډاکټر راغلی و وایي طالبانو دا ژوند ګورم کافر و کافر انګریز و چې ویې کتل هغه طالبانو ته وایي خو دا خو ټول مریدات دي دا خو ګن خوري ګن دا خو به بېګانه ټول مړي ولې وایي دا خاورو کې ناست دي او دې کاسې ته وګوره دا تور باټینګن دی او دا پکې لوګان دی او دا پکې دال دی او دا څه ګډ وډ او صاحب ورته ناست دي پرلت یې ورته غځولې دي ټول د جراثیمو ډک دي دا خو بېګانه ټول مړي کفن وله تیار کړې دا دوی دا درس ورکوي وایي دا بېګاله چې اوس من دي نو بېګاله به دوه منئ یو دا نور هم غټېږي دی سر دا مري نه دا سره طالبان دی ګورم الله داسې رزق مونږ له قسم په خدای راکړ چې دا خانان هغسې ډوډۍ نه خوري پخوی تاسو خورئ یې مونږه مزې درکې زمونږ دي تاسو خپل رزق په صحیح طریقه ونه خوړه ټول مونږ طالبانو ملیانو وخوړه روزي د چا اختیار کړې ده رښتیا راته ووایه دا کله چا په وس کې وی که نه کله چا په وس کې وي روزي نو مولا او طالب به په دې وخت کې تاسو ډوډۍ نه وخوړئ دومره ستاسو دشمنان دي هغه خلک چې د الله لار راته ښیي هغه خلک چې جنت ته دې بوځي هغه خلک چې د دوزخ نه دې بچ کوي هغه خلک چې ستا عزت او د حیا خبره کوي هغه خلک چې ستا د خور او ستا د لور او ستا د مور د عزت خبره کوي د پردې خبره درته کوي د ستر خبره درته کوي د پلار او د مور د قدر خبره درته کوي د بچو د ماشومانو د رحم خبره درته کوي د الله د یرې خبره درته کوي نن ستا دشمن دی دشمن د هغه خوله کې نوړی ستا نن بدې شي بدې دا ملا ولې ډوډۍ خوري دا نوړی ولې د بدې خوله کې دا دوه پیسې دي ملا سره ولې دي دا 2 روپۍ ورسره ولې دي دا سپینه جامه دي ملا ولې واغوسته یو بنګي سړی راپاڅېد بنګي سړی او هغه له الله رزق او روزي ورکړه او ستا بدي نه شي که ملا له الله یو 2 روډۍ ورکړه یو نوړی روډۍ وله ورکړه او یو جامې وله ورکړه نو بس ستا پړه بیا تیاره ده اوهو دا ولې ظالمه سوچ نه کوې سوچ نه کوې تا ملا خو ستا احسانمن احسان یې پلان واړوه شکریا ادا کړه ته چې دا مسلمان یې د چا له برکت دی ته چې دا ښکلې کلمه یې چا درته ښولې ده یا به درته دې ملا خوري یا د پلار ورته یا د نیکه یا د قد نیکه ورته خوري دې جومات کې مصله باندې چې کوم ناست ده به درته خوري خور او د لور او د مور دا تمیز درته چا ښولې د جنت نه خشته لار درته څوک ښایي خدای نه دې څوک یاری سوچ وکړې سوچ د دنیا دې پیسې لږه غوندې پیسه مونږ له راشي بعد اسمان ته خپې ورسوو څه به وکړې دغه نوړی روډۍ نه زیاته نه شي خوړلی دغه چې کوم کور کې اوسېږي دې نه زیات جنت کې نه شي اوسېږي دغې کې به دغه کټ کې زم سملې او ته هم پکې سملې غریب هم پکې سملې او مالدار هم پکې سملې ته به ایسي ته پروت دی دغه غریب چې دی او پکې ته پروت دی دغه به فرق وي هر چا خدای نن پکې ورکړي او ته ایسي ته هم نه شي ټینګېدی هلته هم در باندې اور بلیږي نیازبین وجود دی دغه غریب بې پکې هم خپل ژوند تېرولی شي مستی ولې ځان کې پیدا نه کړې توبه وباسئ الله ته سهار او ماښام الله ته سجدې ولګوئ دا ځمکه ښکل کړئ او الله ته توبې وباسئ د الله شکریا ادا کړئ بندګانو د الله بندګانو الله ته شکریا ادا کړئ شکر دی خدایه موږ څه یو چې تا موږ له دونه عزت را کړی دی موږ څه یو چې تا موږ له ډوډۍ را کړې ده موږ الله نه څه وکړل ټولو ځان له منډې دي د شپې دنیا پسې منډه ده او په آخرت کې دنیا پسې منډه ده په معمولي خبرو سره دنیا بیا پاتې و خیر دغه دنیا او آخرت دواړه پاتې بس پیسه ده او منډه ده او تر ده نو خبره مې دې پورې کوله دغه د قبره دا روان دا خو دغه لاره روانه ده سترګې پټېدل او دا شی شروع کېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان دی د مدینې منورې په مقبره کې قبرونه او دوه صحابه کرامو ته په بقیع کې نوې قبرونو صحابه کرامو ته وایي دا څوک دی وایي دا دواړو ته عذاب میلاوېږي په دې قبر کې انهما لیعذبان عذاب میلاوېږي او دا څه دومره ګران شي که خو ډېر خطرناک څیز کې عذاب نه میلاوېږي په ډېر اسان څیز کې عذاب میلاوېږي ډېر اسان څیز کې عذاب میلاوېږي نبي علیه السلام په خپله هغه ته کشف د قبورو به کېده وایي دا یو کس چې دی ده به د بولو نه ځان نه ساته اوس هم ډېر خلک داسې دي چې متیاز یو کي بس نیک پرتوګو تړي او دس ماتې نشته او دس نه ماتې او دس وچوي نه او دس وچولې نشته دا نو دا ښه ښکاري ده به ځان نه متیازونه نه ساتي او دا بل چې دا چغلي خور و چغلي خور د یو په سر یو ته وایي او د بل په سر بل ته وایي د یو په سر یو ته وایي د بل په سر بل ته وایي چغلي نو چې کوم سړی د بولو نه ځان نه ساتي او دس نه وچوي او کوم انسان چغلي خور دی د دواړو جهانو سردار فرمایي ده درته نه هغه ته په قبر کې عذاب میلاوي بیا 2 څانګې راواخېست یو څانګې راواخېسته مبارک او هغه یې په لمبین نیمه کړله
نیمه په یو قبر باندې ښخ کړو، نیمه په بل قبر باندې ښخ کړو. وایي تر څو چې دا دواړه څانګې وچې شوې ني، نو تر هغې پورې به رب العالمین دل عذاب نه ورکوي. او نبي علیه السلام فرمایي یو ځل مدینې منورې مقبرې نه بهر راووته او لوی شور او غرار یې واورېده. یهودیان را تعلق کړل چې په دې قبرونو کې ورته رب العالمین عذاب ورکوي. دا شی را روان دي زمونږ په سر. د دنیا دا ژوند دی نه، خو که 10 کاله دی او که 20 کاله دی او که 100 کاله دی، سلو نه زیات نه دی، خو ختمېدو والا. په دې هر یو سړی سوچ وکړي چې زما څونه عمر تېر شو او څونه مې پاتې. پیغمبري ژوند خو 30 شپېته کاله څه پته لګي. زه چې ډېر زیات ژوند هم نه لرم، سوچ وکړئ څونه باقي پاتې دی. هم که ورته ورورسېږي منځ کې مړ نه شي او هغه د قبر زندګي بیا ګورئ هېڅ پته یې نه لګي چې کله به ختمېږي. درونه له غوندې په احتیاط قدم اخلئ.